څه په ستړو قدمونو کور ته راشم، زه د کار نه په لاسونو کور ته راشم. سمه لار کې مې شته دوکاندارانو، ستاسو یارې نه په غرونو کور ته راشم. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. زه یم جاوید شاه درمان. دا وخت موږ سره زلمی شاعر ظفر علي اسمار ناست چې د دیر سره تعلق ساتي، ښه شعر لیکي. تاسو یې مره سره واورئ او دا راته ووایئ چې تاسو د کوم ځای نه زموږ پروګرام ګورئ. کم ظرف پیژنو د ظرف خاوندان هم پیژنو، مونږ د راتې او د سخت یاران هم پیژنو. محبت پیژنو د مینې د جذبو قایل یو، بې یاره ځکه یو فطرت د انسان هم پیژنو. څه ځکه نه وایو د یار له سترګو شرم راځي، ګنې نو مونږ اصلیت د جانان هم پیژنو. دا چې تنقید کوي زمونږ په کردارونو باندې، مونږ د دغه زاهدانو ایمان هم پیژنو. اسماره خیال د ازادۍ آزاد ګفتار غواړي، مونږ د خبرو نه ذهني غلامان هم پیژنو. سترګې مو نمجنې ګرځولې دي، وخت په مونږ میچنې ګرځولې دي. سترګې مو نمجنې ګرځولې دي، وخت په مونږ میچنې ګرځولې دي. چاله یې وصال غېږې له وړی دی، مونږ پسې لمنې ګرځولې دي. چا خالونه ختم په تیزاب وکړل، چا ورپسې زنې ګرځولې دي. بیا ته بې وادې نه شې په دې غرض، ما د ګړۍ ستنې ګرځولې دي. او ستا په لټون ستا اسمار خبرې یې ته خپو کې څومره غنې ګرځولې دي. چې څه دي د قاضي د وړ او پړ حقیقتونه، معلوم دي راته داسې څو لغړ حقیقتونه. چې څه دي د قاضي د وړ او پړ حقیقتونه، معلوم دي راته داسې څو لغړ حقیقتونه. د هر محترم سترګې به په ځمکه شي ورخښې، بیان که کړم د دې سرلوړ لوړ حقیقتونه. د هر چا دوه رنګي به د جهان مخې ته راوړم، راوړي مې د ځان سره یو لړ حقیقتونه. د وخت هوا به لرکي ګرد د ژوند د آینې نه، ښکاره به شي هر چا ته دا خپل خړ حقیقتونه. اسماره لږ د خولې لره برغولی وکړه یاره، بې ځای به دې په چا باندې کړي مړ حقیقتونه. دغه شعرونه چې ای ته خبرې چې زه څنګه زندګي کوم، بس لنډه دا چې یوه ورځ به خودکشي کوم. هسې نه ستا د موجودګۍ عقیده وبایلمه، خدای تر څو به د بندیانو بندګي کوم. ځان مې ړوند کړی دی په دې چې مجبورۍ لرمه، چې ورپسې یم د شمکور پیروي کومه. زه چې تر دې دمه بې یاره یم، سبب یې دا دی زه د زړه حال بیانولو کې سستي کومه. ته به تر څو د خپل میادي ښایست غرور کې ډوب یې، زه به تر څو درته دا سوال منت زاري کومه. اسماره اوښ کې د بڼو څوکو ته نه راپرېږدم، د خلکو مخ کې د خندا اداکاري کومه. سکون ته خطره ده، اطمینان ته خطره ده، زما د حساسیت نه زما ځان ته خطره ده. په ما پسې په دې لاره څو ښکلي را روان دي، زاهده سترګې پټې که ایمان ته خطره ده. نن بیا د زورورو د کاله مشر غوسه دی، نن بیا زما د خوا رجز ګریوان ته خطره ده. په خوله ټپې د امن او په لاس کې مشالونه، قتلیږي به په لاره دې کاروان ته خطره ده. په ضد ورته پرانیسته د مرمو د دوکان وشوه، یارانو د ګلونو دې دوکان ته خطره ده. دی دا سرکتي خلک بغاوت ته جوړوي، باچا دا سړی واچوه زندان ته خطره ده. د کلي دهقانان ځي د محل پهردارۍ له، خبر دی چې زمونږ د کلي خان ته خطره ده. اسماره بیا د شپو د روڼولو اندازه ده، جانان خبره جوړه کړه خفګان ته خطره ده. خندا په ما حرامه ده، آرام په ما حرام، بغیر لتا د ژوند هر یو ماښام په ما حرام. تر څو چې مو راوستی نه وي هغه مرور، په خدای مې د قسم وي چې طعام په ما حرام. ستا در ستا محبت خوږ لالیه او دا کلی، ثابت که کړې په ما ته یو الزام په ما حرام. بس پوه شه
له زړه مې غورځېدلی سړیه بس وګڼه چې ستا په لوري پام په ما حرام چې دلته د یتیم بچي په غاړه کمیس نه وي تواب ستا د حرم نه او احرام په ما حرام ستا لوز نه دی ستا واده څه واده نه ده نور تا ته په دې لارو کې قیام په ما حرام د ښکلو د یارۍ نه مې توبه 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 اسماره محبت په ما حرام په ما حرام تذلیل د محبت مو په بار بار سله کوي چې نه راځي په مونږه انتظار سله کوي چې تاو د بیلتانه د غرغنډو زغملی نه شي زړګیه نو بیا لوبې په انګار سله کوي صاحبه شملوره د سازي خبره وکړه خبره دوراني او انتشار سله کوي چې ته یې څنګه وایې زه یې هغسې منم ته ما سره په نښې څه تکرار سله کوي او چې وخت در سره نه وي نو زما مصروفه یاره یاري د دې وزګار ظفر اسمار سله کوي چې د هورو په صحبت کې سړی تنګ شي زی به چېرته که جنت کې سړی تنګ شي چې د هورو په صحبت کې سړی تنګ شي زی به چېرته که جنت کې سړی تنګ شي هل یې څه کیدی شي څه کول پکار دي که د چا په محبت کې سړی تنګ شي زه منمه ما د یار بې مخي وکړه خو په دومره اطاعت کې سړی تنګ شي بیا دې رب ترېنه د سترګو نظر واخلي چې د ښکلو په مالت کې سړی تنګ شي څوک پاگل نه وي چې شر کوي اسماره خو آخر په شرافت کې سړی تنګ شي چې لهجه دا وي خامخا په کردار شک کیږي بیا ګیلې مه کوه چې ستا په کردار شک کیږي رب یې پردې کړل ماته ډېر نیکان خلک زما اوس ځکه د هر چا په کردار شک کیږي د بدکردارو یارانه مې په لمن داغ شوه د کور د خلکو اوس زما په کردار شک کیږي او غزل مطلب ده چې دا نیمه شپه ده د دردونو انتها ده پکې سینه مې ورانه شوه څه بل رقم درزا ده پکې د تمبل شور ته په یو وخت په ګډېدونکو خلکو ډولۍ ته غوږ شي څه نری نری ژړا ده پکې هغه متل دی چې د غله ګیره کې خس وي که نه دا چې زاهد ښکلو ته نه ګوري خو غلا ده پکې ټوپک په لاس په مخ دهشت د غضب ډکې سترګې ټوپک په لاس په مخ دهشت د غضب ډکې سترګې ما ته یوې سندرې مه وایه ګناه ده پکې دا چې له ما دې بېلول غواړي او غلی یې ته داسې ښکارېږي چې لاليه ستا رضا ده پکې د محبت تذلیل دې مه کوه ګیلې مه کوه دا محبت دی روا هره ناروا ده پکې څوک مې وپوښتي چې څیرې دې ګریوان ولیدی ورته به وایم چې بیل رانه جانان ولیدی که یوسف ذاته شي سړی نو هم غرور ښه نه وي ښکلی خو هم نه یې ورک شوی در نه ځان ولیدی ولې زما په خوله باور نه کوې څه وجه ده ستا په ما شک ولیدی ستا په ما ګمان ولیدی ویل مې ځه ستا نه بغیر به هم خوشحاله یمه ویل یې بیا دې په لهجه کې دا خفګان ولیدی ښځې چې تا من پرستې سوکالي خوښوې بیا دې په ښار کې د مرمیو دا دوکان ولیدی ښځې چې تا من پرستې سوکالي خوښوې بیا دې په ښار کې د مرمیو دا دوکان ولیدی ښه دا زه تا پسې د کوره پخیب له خپې ووتم زه خو حیران وم چې هر تن راته حیران ولیدی چې علاج نه لري په داسې رنځ اخته ولی یم چې پوره کیږي نه زما په زړه ارمان ولیدی په تا باور کوي که نه په خپل اړون خو نه دی په پټو سترګو اسمار تا پسې روان ولیدی